تهجد ډیر ثواب لري تهجد من دومره ثواب لري د الله رسول فرمایي الله رب العزت اول اسمان تراشي چې څنګه د الله سره شای د الله سره داسې نیولې چې شغواړي بیماری صحت غواړي قرضدار خلاصون غواړي بیروزګار روزګار غواړي مشکلاتو کې مشکل لري کې د غواړي د الله رسول فرمایي الله تر سحر الله سره نیولې او بل الله رسول فرمایي الله ته هغه څوک ډیر خوند ورکوي چې ټول بددي او یو سړی د الله په دربار کې ناشتي دعا کوي ذکر کوي فکر کوي تلاوت کوي او داغه سي مطلب درس او تدریس لپاره تیاری کوي مطالعه کوي علما د الله په دربار کې دا ډیر محترم دی او ډیر بزرګ دی مشته الله نه را نصیب کوي ځکه موږ ټول شپه په موبایل تیر کو نو بیا الله رب العزت د ګناه څخه مابعد او مبتا تهجد نه را نصیب کوي او موږ مخصم پر یوز موږ نه دی غوښتي چې خدای ماته تهجد را نصیب کې موږ نه دی غوښتي د ابو داود حدیث دی یو سړی رالی شریق نیمه دی شریق بیبي عائشه صدیقه رالی ورته ویلې ته ماته دا راوښیه چې پیغمبر علی السلام مبارک چې د شپې تهجد در راپورته سو فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح اذا حب من الليل فقالت سألتني ورته ویلې ورته ماته دا راوښیه شریق یو سړی رالی چې هغه عائشه صدیقه ته ویلې ورته ماته دا راوښیه عام طور به خلک راتل عائشه صدیقه سره پښتنه کوله یا د بلی بیبي چې پیغمبر علی السلام به دا ټیم څه کول دا وخت به څه کول دا عمل به څنګه کوي لکه پیغمبر علی السلام مبارک څوک مطلب را لې پښتنه وکړه عائشه صدیقه چې پیغمبر سم مبارک په کور ته را لې اول څه کول عائشه صدیقه ورته ویله رضی الله عنها والاول چې پیغمبر سم مبارک کور ته را لې مسواک وایي اول مسواک وای او مسواک تازه مسواک چې څومره ګټه لري زوړ مسواک هغه تاوان لري مش خلق مسواک واخلي به درې میاشتې په جیب کې اچولې نه په 15 ورځې کې په 3 ورځې کې سر وها به تازه کوا به سر وها به تازه کوا دا رقم را ولاړېږي نو تازه مسواک د معدې د پاره د خولې د پاره هغه څوای د الله رسول فرمایي چې دغه مسواک چې دی ستا د خولې پاکي ده د الله رضا ده سیسو الله پر راضی کیږي ستا خپل په صفا کیږي نو صفا مسواک دا ضروری دی تازه مسواک دا ضروری دی زوړ مسواک نه نو بیا عائشه صدیقه ورته اول به د الله رسول مسواک وایي دلته دې سړي ورته ویل پیغمبر علی السلام چې د شپې راپورته سو نو پیغمبر علی السلام مبارک مستحر لار را شو ولې دا کافرانو به ویل ورته وګوري دا پیغمبر علی الصلوات والسلام و د مسلمانانو ته لار ورشي چې به داسې استنجا وایي بیا د دې ډیره معافي داسې به بول کوي پیغمبر علی السلام مبارک ورته ویل صحابه ورته ویل پیغمبر علی السلام زموږ داسې دی لکه بابا چې خپل اولاد لار ورشي دا د بابا شفقت مهرباني ده دا به خبره نه ده نو کده تاسو منافقت دی چې تاسو دا خبره چې داغه کوي نو د پښتنه وکړه ویل د عائشه صدیقه سره پیغمبر علی السلام به څه کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې پښتنه وکړه عائشه صدیقه ورته ترنن ورځي چاله ما دا پښتنه نه کړې د نن ورځي دا پښتنه لما چا نه کړې نن تاله ما وکړه او کدی صحابي د عائشه صدیقه سره پښتنه نه وای کړې نو بل صحابي شاید نه کړې زما او ستا د پیغمبر علیه السلام په مابین کې چې دا خبره واغه به ورکوي مش بنوي خبر چې پیغمبر ګوره عاشقان دي د محمد رسول الله مبارک ډېر عاشقان ډېر لیونی نو داسې لیونسته زما ډېر وخت مخکې په یاد دي ډېر وخت مخکې تقریبا 15 کاله مخکې خبره ده یو عالم د عبدالحمید اخونزاده په نامه باندې د قندهار وسیم بچیان ستا کله کله غسر علاوال وسی یعنی دا دومره زما ترنه ورځ نه یریږي چې دا سړی څومره پر شریعت برابر وو د څومره د قران او د حدیث پرونه کې پر هغه سنت او پر طریقه باندې برابر وو نو په هغه وخت کې به ویلې چې دا دومره پیغمبر علی اسلام پر د دومره ګران په پیغمبر علی السلام چې لیونی سو اوس په ظاهر چې زه دا خبره کوم دا ګپه ده په ظاهر دا خبره ګپه ده یو سړی لیونی سو ولې بنه لیونی کیږي یو صحابي په محمد رسول الله مبارک سي لون سلو داسې د پیغمبر علی السلام مبارک چې وفات شو دا ورشي خوراک نه کوي د پیغمبر علی السلام په کور کې چې کم حیوانان وو هغه خوراک پرې شو وي نو ولې دا درواغ دي
نو خو محمد رسول الله خو حق او سچ او رښتیا خبره ولا موږ لیونیو موږ دروغ زنانی چې موږ ته د پیغمبر علی السلام په لار کې شک او شبهه ده نعوذ بالله نو هغه لیونی سوی او په چا پسې او محمد رسول الله مبارک پسې الله دې جنت عدن نصیب کړي سره د ټول اولیاء او بزرگان الله والا نو ګوره موږ پیغمبر علی السلام ژوند هیڅ حیثیت نه لري الله عیاذ بالله پیغمبر سره ژوند موږ حیثیت نه لري موږ د دنیا خبرې ډیر حیثیت لري نو کدی سړی د بی عائشه څخه پښتنه نه وای کړي نو د پیغمبر علی السلام دغه حالات بیا چا بیانول او دا حالات په پټ وای نو عائشه صدیقه ورته ویلي ولتا فقالت سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك لتا مخکې چا دا پښتنه لما نه د کړي پښتنه څه ولا پښتنه داغه و چې پیغمبر سم د شپې تهجد لپاره پورته سو څه به کول اول دی ورته ویلي ولکان اذا حب من الليل كبر 10 اول وار چې پیغمبر سم مبارک را پورته سو لاس واره به ویلي الله اکبر الله اکبر الله اکبر نو په زور ویل کې په زور نه ویل بیا عائشه صدیقه نه ویل بیا څه چم کوي بیا ویل لاس واره الحمد لله الحمد لله الحمد لله بیا څه ویل سبحان الله وبحمده لاس واره سبحان الله وبحمده لاس واره الله اکبر لاس واره الحمد لله سيسلو او لاس واره څه ویل لاس واره ویل سبحان الملك قدوس سبحان الملك قدوس لاس واره دا ویل او بیا لاس واره ویل استغفر الله استغفر الله استغفر الله بیا لاس واره ویل لا اله الا الله لا اله الا الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویل بیا څه ویل اللهم اني اعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامه 10 لاس واره بیا دا ویل ولي الله د دنیا د تنګۍ می وساتي یا الله د دنیا د مشکلات مو وساتي یا الله د دنیا د مصیبتونو مو وساتي بیا به ویل ولي الله د اخرت تنګۍ می وساتي د اخرت مشکلات مو وساتي د اخرت پریشانی می وساتي ثم يفتتح الصلاه رواه ابو داود ګوره یو سړی راځي د پیغمبر علی السلام د حال پوښتنه کوي اوس کداغه صحابي نه وای راغلی ما ته ته د محمد رسول الله خو یو سړی دا غواړي چې د پیغمبر علی السلام پر نقش قدم ژوند تیر کما او د شپې خو الحمدلله ډیر الله والا بزرگان ستنه کان ست زنان استا هغه تهجد لره پورته کیږي نو تهجد خو مش کو کله کله خاص کر په روزه کې خېټوله کوو نو کوم دغه توري هم ورواچو معمولی خبره ده د الله رسول پښتنه وسول د الله رسول به څه کول لسواره به ویل الله اکبر الله اکبر سيسلو لسواره ویل الحمدلله الحمدلله لسواره به ویل چې ویل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بیا به څه ویل لسواره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سبحان الملك القدوس لسوارا بیا استغفر الله لسوارا بیا لا اله الا الله لسوارا بیا دا دعا وکول یا الله د دنیا د تنګۍ می وساتي یا الله د اخرت د تنګۍ می وساتي بیا پیغمبر سم مبارک ولاړ دی بیا او داس وکي بیا مطلب خپل من چې دی هغه وکي وساجب خبره دا د مشتي چې کله د شپې یا سحر راپورته سو اول موبایل خلاصو الله د چا میسج براغلی او چې ګرسز ما میسج تعالی درغلی ته څه کوي ستا میسج ما راغلی دي زه څه کوم ما استاد سحر شروع په دې خبرو وسوله د پیغمبر علی السلام مبارک څه مانده و چې د الله په نامه یې شروع کوله صحیح سو لیکن پیغمبر علی السلام په داخله بستر کې براپور ته سوسات کوي مطلب اداره هم سو خوب هم جن ولاړی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده الحمد لله الله اکبر خوش دي خپل ده ترتیب استغفر خوش دي کاول سبحان الله لسواره وای بیا الحمد لله وای بیا الله اکبر وای بیا سبحان الله وبحمده وای بیا استغفر الله وای بیا لا اله الا الله وای چې څنګه وای هغه سی وای خو صرف خبره ده چې ما ته د پیغمبر علی السلام لار چې دا خپل کو الله اکبر سبحان الله الله اکبر